د تحریک طالبان پاکستان ویان زموږ هدف ښکاره دی اسلامي نظام غواړو. د وایس اف کابل مینوالو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. د پاکستاني طالبانو تحریک ویان محمد خراساني ویلي چې د دوی هدف په پاکستان کې اسلامي نظام دی او څو پورې چې یاد هدف نوي ترلاسه کړی د پاکستان ادارو پر ضد به خپلې وسلوالې مبارزې ته دوام ورکوي. پاکستاني چارواکي څو ورځې وړاندې وویل چې افغانستان کې د سراج الدین حقانی چې د کورنیو چارو وزیر دی په مشرۍ پاکستاني طالبانو سره خبرې کوي ترڅو جنگ بندیز ترسره شي. د دغه خبرو لومړی پړاو په کابل او دوهم دریم پړاوونه یې په خوست کې ترسره شوي چې د پاکستاني طالبانو ترڅنګ پکې پاکستاني استخباراتي کسان هم ګډون کړی و. په خبرو کې د پاکستاني طالبانو د بندیانو خوشي کول او هغه سیمې چې پکې طالبان واکمن دي د دوی ته سپارل یاد شوي وو چې دغه شرایط پاکستاني چارواکو نه دي منلي او تر اوسه خبرې روانې دي.